دلته څوک نشته، کیدای شي چې هغه سړي درته دروغ ویلي وي. هغه ظالم له قبر نه وباسم بیا یې ولم. قومندان صاحب یو ځل مخامخ وګوره، هلته د ګوډلې غوندې یو څه ښکاري. هغه سړي درته دروغ نه دی ویلي، همدا ځای دی. خو هغه ځای ډېر ګوښونکی ښکاري. معلومه نه ده چې نور کسان چیرته دي. ماشه د تل په څېر دا کار ماته پرېږدئ. تاسې ماته اجازه راکړئ، زه همدا اوس هلته ځم. په 2 دقیقو کې دا خبره معلوموم چې څوک شته او څوک نشته، چیرته دي او چیرته نه دي. اوف، په سمیر باید فشار راوړم چې له دې ځای نه ووځم. تا ته مې خواړه راوړل، وږې شوې به یې. سمیرا، زما زړه ډېر تنګ شوی، دلته د اسیرې غوندې یم. ته اسیره نه یې زهرا، زما مېرمنه یې. اسیره یم، همدارنګه رستم قومندان ما ډاروي. موږ په ارامه نه پرېږدي. پرېږدي، هغه له ما سره کار نه لري. سمیرا، ورور دې ماته سترګې پټې کړي. داسې نشي کولی، ما پېژني. که ورور مې هم وي نه یې پرېږدم. زه تل د خپلې بېرته راځم. ډاکټرې خیرات دی، دې خوا ته څنګه راغلې؟ ستا ورور مې وژغوره، ته هم باید له ما سره مرسته وکړې. دا هغه ډاکټره ده چې سمیرا ژغورلی. دا څوک ده؟ ها، دا جلۍ باید له ځان سره وساتې، کله چې وخت راغلی تا نه بیایم. موږ د ماشومانو ساتونکي نه یو ډاکټرې. دا زموږ کار نه دی. له تا سره مې ډېره مرسته کړې، خپله ژمنه دې پوره کړه. دا جلۍ وساته. سمیرا، دا جلۍ دننه بوځه. کله چې وخت راغی بیا درنه بیایم. ښه ساتنه ترې وکړه. سمه ده ډاکټرې. وژنم دې ها. سمیرا، داسې مه کوه، جلۍ مه ډاروه. ټوکې مې وکړې. دا جلۍ څوک ده؟ نه پوهېږم. دا چا راوستله؟ یوې ډاکټرې راوستله. ستا نوم څه دی؟ کورنۍ نه لرې؟ مور دې چیرته ده؟ مه ډارېږه لورې. سمیرا، ووایه زهرا. زه له دې نه ساتنه کوم. سمه ده، ویې ساته، ستا دې وي. ته یې مور شه، زه به یې پلار شم. یوه کورنۍ به شو څنګه؟ سمه ده، ښه کار به وشي.
دا تاسې څه وایئ تاسو دلته څه کوئ تا ته څه وروره دا جلۍ وږې شوې زه ځم لږ خواړه ورته راوړم که نور څه پکار له هغه ښځنه یې وغواړه وروره زه او زهرا له دې جلۍ نه ساتنه کوو ته کار مه لره کم عقل د هغې جلۍ شای نیولې ګرانې مورې ته چېرته یې ومې ژغوره لورې زینب ګرانې نازولې زفیر شهمره نشته ډاکټرې ته دلته څه کوې زه د رسام کمپ ته تللی وم مخکې له دې نه چې سونګوریان له سمیر نه اظهارات واخلی هغه مې وژغوره پوهېږم زه هم له هغه کمپ نه راغلم سمیر خو سونګوریانو ته حال نه دی ویلی که نه حال یې نه دی ویلی خو سونګوریان همداسې نه کیني ما ته خبره رسېدلی چې د رسم په ځینو کسانو یې برید پیل کړی غواړي چې د رسم له لارې تا ته ځانونه ورسوي تدابیر ونیسه شهمره نه که هغه یې ونیوه نو په تا هم برید کوي دننه راشه ډاکټرې ته ولې ژاړې د خپلې لور لپاره مې ژاړم ډېره خفه شوم زفیر روغتون کې مې د ډاکټر ځینې خبرې واورېدلې ستا د لور د وژلو کیسه یې کوله زفیر هغه ژوندی نه پرېږدم هغه ظالم وژنم جرابې واخلئ جرابې واخلئ واوره شوې هوا ډېره سړه شوې پښې به مو یخ ووهي جرابې واخلئ جرابې واخلئ جرابې واخلئ نوې ماډل جرابې مې راوړي ګرمې جرابې مې راوړي دا جرابې هم ستاسې پښې هم ستاسې لاسونه او هم ستاسې غوږونه ستاسې د ځان ټول غړي ګرموي ټول ګرموي جرابې واخلئ له دې ځای نه ورک شه کمقله ځه لاړ شه ګوره ګرانه زه په کلي کې ګرځم جرابې پلورم دا ځای هم راته د کلي غوندې ښکاره شو ځکه راغلم ځه لاړ شه سمه ده ځم کومه ستونزه نشته سمه ده دا دی زه لاړم د خدای په امان یو څه درته ووایم ښې جرابې مې راوړي واده نه اخیستلی جرابې جرابې واخلئ جرابې جرابې واخلئ جرابې جرابې واخلئ راشئ ګرمې او نرمې جرابې واخلئ راشئ هله زر کمئ جرابې واخلئ خپل ځان د روماتیزم ناروغۍ نه وساتئ خپل ځان د سینه او بغل نه وساتئ جرابې واخلئ تاسې دواړه هلته څه کوئ ها ګوره وروره تاسې باید ځان ګرم وساتئ تاسې باید جرابې واغوندئ جرابې شته جرابې واخلئ زه ورک شه چېرته ورک شم تاسې څومره سرزوري وختئ څوک چې جرابې وانه غوندي هغوی سینه او بغل کېږي هغوی د روماتیزم ناروغي نیسي ولې نه پوهېږې غواړې چې ووژل شي نه نه ژوندی اوسئ ډېره مننه نه غواړم داسې چې دلو زه ورک شه جرابې شته جرابې واخلئ خو ګوره زه درته یوه خبره کوم یعنې دا چې تاسې جرابې وانه خیستئ پښېمانه به شئ لاړم د خدای په امان جرابې جرابې واخلئ جرابې جرابې واخلئ ګوره ماشه کاروبار بیخي خراب دی یعنی کاروبار بیخي نشته هغو کمقلارو ان یوه جوړه جرابې هم وانخیستلی دومره وګرځېدم هېڅ هم جرابې وانخیستلی خیر د دې کار سزا به ورته ورکړم ډاکټره بې ځایه خبرې بس کړه
ماشه ما غوسه کېږه ومې غوښتل چې د عملیاتو تر څنګ لږې ټوکې هم وکړم تر څو ستاسې فکر هم سم شي او عملیات سم ترسره شي خبره لنډه که تا ته ولې زور درکوې په دې بدرنګې څېرې سره ولې خبرې کوې دلګی مشر ملګري زه له تا نه یوه پوښتنه کوم کومه بله څېره نه وه چې تا ته یې درلېږدولې وه یعنې داسې یوه څېره چې ټوکې یې خوښې شوی وای او هره شېبه دومره په غوسه نه وای ډلګی مشر سمه ده په هر حال اصلي موضوع ته راځم هلته هغې کوډلې ته نږدې هر ځای کې ګیدړان شته همدارنګه ځینو ځایونو کې درنې وسلې هم ځای پر ځای کړي دي همدارنګه په پایل کې یو څو سپېره ګیدړان دي دومره سپېره دي چې بیخي ورته کتلی څوک نشي مشره باور وکړه داسې چې ده نو موږ باید هغوی له نږدې نه وګورو اوس نو ماته ښه غوږ شئ زه جلیل او ډاکټر وړاندیز و مامیشه ته او زهرا خور هم دلته پاتې شئ سمه ده امر پزې کېږي قومندان صاحب خورې ته د جنگ په میدان کې خو دا معلومه نه ده چې هغه وحشیان له کومې خوا نه را پیدا کېږي ته او مامیش هم دلته پاتې شئ سمه ده مامیش به سمرسې ته اړتیا پیدا کړي زر کوئ موږ ځو هلته دي سرکاوی ځواکه ماشه خفګان هم نشته برید شوی منډه کوئ نښته پیل شوه زهرا خورې دا نو چېرته لاړه قومندان صاحب که دې پیکاغ هم ونه خوړل شي زموږ کار سختېږي یو لاسي بم یې ختموي زر کوه ډاکټره ډاکټره سمه ده مشره اندېښنه مه کوه دا کار ماته پرېږده بسم الله ماشه موږ سخت د برید لاندې یو که مې سر پورته کړم نو سوری سوری کېږم غل بېلغه جوړېږي څنګه وکړو نو که زهرا خورې ته څه کوې د نښتې په ځای کې ته څه کوې که زه له دې وحشیانو نه یو مردار نه کم نو زړه مې نه یخېږي عسکره شاته راشه دې خواته راشه
مامیشا آفرین زماره آفرین زماره آفرین دا کار دې څنګه وکړه قومندان صاحب دا کار ما نه دی کړی زهرا خور دلته راغلې وه د هغې له څنګ نه مه لرې کېږه قومندان صاحب هغه ښځه بیا ورکه شوه زه خو نشم کولی چې له لاسه یې ونیسم لاړه بیا چېرته ورکه شوه ته له یوې ښځې نه ساتنه نشې کولی جلیله راځم قومندان صاحب اوخره ګرانې اوخره عباس له کم نه وتلی وتلی رستم قمندانه څه خبره ده سنګوریانو د عباس په کم برید کړی دلته موږ وژل کېږو قمندانه د څه لپاره عباس له کم نه وتلی هغه کم زموږ په درد نه خوري عباس بهرني خبریالانو پسې تللی سنګوریان به هلته بوخت شي وجنګېږئ وزغمئ که څوک وتښتېدل مرداروم یې سمیرا هغه ما ویل تلیفون دې یو ځل راکړه ټلیفون باندې څه کوې ته هغې ته وګوره د ماشومانو تلیفون ډېر خوښیږي پرېږده چې خوشحاله شي واخله ګرانې ژوندی اوسې وګوره تا ته مې څه راوړه واخله وګوره 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 تلیفون ستا خوښیږي څومره ښایسته دی وګوره څومره ښه شیان دي زر کوئ زر کوئ زر کوئ دروازه ماته پرېږدئ زر کوئ زر کوئ عباس نومی زناور چیرته دی نشته لاړه دلته نور څوک نشته قومندان صاحب عباس چیرته لاړو ووایه زه نه پوهېږم دا سمانه لري چې نه پوهېږم والله چې نه پوهېږم څوک نشته راځه مامیشه راځه ولسوالۍ کې برید کوه عباس چاته حال نه ویل کمړ مې هم کې زه نه پوهېږم ماشه زهرا خود همیشه ډاکټر زر کوئ قومندان صاحب ارامه اوسه ملګريه لاسونه دې دې خواته که